ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ننګرهار کې د امنیتي همغږۍ او تصفیوي چارو غونډه وشوه. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند په مشرۍ د امنیتي، نظامي، عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همغږۍ او تصفیوي چارو غونډه ترسره شوه. د ننګرهار ولایتي مسؤلینو په دغه ولایت کې تخنیکي او مسلکي زده کړې د وخت اړتیاو مهمې وبللې. د مسؤلینو په وینا د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ودې پیاوړتیا او پراختیا لپاره به هڅې کوي او د دې زده کړو د ادارې مسؤلینو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی. د ننګرهار زندانونو چارو سمون ریاست کې د رد ظلم تر سرلیک لاندې د والیبال پیل شوې سیالۍ د بوډیالۍ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. ننګرهار کې د سپین غر خصوصي پوهنتون له لوري اطلاعات او کلتور ریاست سره په ګډه همغږۍ د کتاب لوستنې او مطالعې 3 ورځنی نندارتون پیل شو. د ننګرهار حسکمې نیاچین او خوږیاڼو ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال سازمان له لوري او د ARCIO موسسې په تخنیکي همکارۍ د طبیعي پیښو 1568 زیانمنو کورنیو سره نغدي مرسته کیږي. ننګرهار کې لسګونه بڼوالو او بزګرانو ته د مسلکي روزنې پروګرام ترسره شو. د ننګرهار کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د خوږیاڼو، ګوشتې، مومندرې، لالپورې او هسکمینې ولسوالیو په بېلابېلو کلو کې لسګونو بزګرانو او بڼوالو ته د بڼونو ښه مدیریت، د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې عملي روزنه ورکړل شوه. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو